د ننګرهار مرستیال والي ولسونو ستونزې وڅېړلې او اړونده ادارو ته یې د حل سپارښتنه وکړه. ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د ولسي وګړو ستونزې، غوښتنې او عریضې د مخامخ خبرو اترو په ترڅ کې واورېدې او د قانوني حل په موخه یې اړونده ادارو ته راجع کړي. ننګرهار میشتي د دې ولایت د مشرتابه هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې به یې د ننګرهار ځینو ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې د کالدارو د کارېدنې پر ځای باید پر افغانیو راکړه ورکړه وشي. دوی وایي دغه پریکړې باید عملي او پر کومو سیمو کې چې کالدار کاریږي پر ځای افغانۍ دود شي. تورخم کې بې ځایه شویو کورنیو ته روژه ماتي په موخه سرې میاشتې ادارې پاخه خواړه وویشل. د ننګرهار سرې میاشتې مسؤلین وایي د پخو خوړو ترڅنګ ورته خرماوې هم وویشل شوې. په ننګرهار کې د سرو املوکو او لیمو بڼونو جوړولو چارې پیل شوي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ډانیډا په مالي ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکي همکارۍ روداتو، هسکې مین او کوټ ولسوالیو کې په سلجري بزمکه د سرو املوکو او لیمو بڼونو د جوړولو سروې او ډیزاین چارې پیل کړي. او ننګرهار کې 101 بېوزله کسان راټول او اړونده ادارو ته د مرستې په موخه وروپېژندل شول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت جلالاباد ښار له بېلابېلو سیمو څخه 101 بېوزله کسان راټول بایومټریک او اړونده ادارو ته د مرستو په موخه وروپېژندل.